او سلف څنګه طریقې سلف طریقو ګور عقیده خپلو زنانو د خپل لونو څنګه تربیت کړل دي. امام زاوی سیر علم النبلا کی واقع ذکر کړي د امام حاتم الاصم رحمت الله تعالی علیه ډیر عجیب مت واقع ده. امام زاوی وی کان من عباد الصالحین دا د نیکانو خلقونو ډیر نیک انسانو و یو پی دی غریب او عالم دی غریب دی لکه راړه چې دا حج به ارمان دی چې حج لاړ شم حاله چې حج په فرضم نو ځکه څو وسونه خو حج ارمانو اذا حج لاړې نو د سوې دومره خرچوا چې صرف دې پتلې شو بیرته واپسې خرچه مو سنوا او دومره په کور کې پرې خودل شو چې 3 ورځې کېدله وې دا د حج ورځ رالی قافلې تیارېدلې د سي غمجو ناشته په دې کې لوري رااله لورو توي پلار ته ور سي غمجنې هغه ته وایي وی بچیا زما د حج اراده ده پیسې را سره نشته او ستاسو هم را سره چې تاسو ته وزه څه پرېدم دلته هغه ته وایي وی پلار لاړ شه کنه وایي حج لاړ شه هغه ته وایي بچیا لاړ بشم ستاسو هم را سره دی لورو ته څه وایي وی پلاره کوم ذات چې تعالی رزق درکوي قومونه براکوي تربیت د سمو کوي د خپل بچو د خپل زنانو کوم ذات چې تعالی رزق درکوي هغه ذات په مال موږ رزق راکوي لارو توي بچي مور دې نه مني او ستا خوین دې نه مني او اجازه مور راضي کوم وای الوري را مور پسې وای دې پلار ته ولې اجازه نه ورکې او توي نو چې لاش تاسو به څه خوري نو توي دا رازق زمنګ الله دې کپلار دې او توي رازق زمنګ الله دې چې الله دې مق الله به رزق راکړي اجازه ته توګه چلاړ شي بس لاړ شي خويند ته لغیریم لاړ شي هغه خوشاله شو رخصت شو غریب سره دونه خرچ نشته چې د لارې خوراک سکا کم نه پوره کیږي او ال تبیر تر واپسې خرچه وسام نشته نو دې د قافلې نه روسته روانو قافلې پسې روسته روانو د الله قدرتونو ته وګورئ د امام زاهبی ذکر کړی ګوره ها سیر کې پدې کې قافلې دغه یو مشر دی سردار دی هغه څه شي وچی چو وې تاسو کو چې څوک دم والا نشته چې دم یې دنه تاسو کو ته دم ارتول شي کنه ول نشم بس دم یې دم یې کیسه لا روح وته ویل سره تلو راتلو خرچه زما په ذمہ شو دا سوالو کې یا الله ما ته خو خپل قدرت خو دو زما اهل تم خپل قدرت خو خوا ما خپل بچیو کی پریخي ال تر درې ورځې رزق ختم شو ختم شو لګ شروع شو چې لګ شروع شو کور خلک وزنانه چې کوم دی هغه جاړي چې اوس ومنګه مرګ یقیني دی ځکه څوک نارینم نشته دا جینې چې کوم د اجازه ورکړې دا خان دی امور ته عجیب خزه منګ باندې مرګ را روان دی ولګ را روانه ده او ته خان دی اوس بڅ کوم اجازه ته ورکاو هغه جینې مور ته وایي وای لازم پلار چې کومونو اکل رزقنو ام هو الرازق رزق خورون کې وکنا رزق ورکون کې او تل ویل رزق خورون کې ویل ذهب اکل الرزق وبقي الرزاق رزق خورون کې تلې ده او رزق ورکون کې پاتې ده الور وته خپل مورتا اموري خاموش غلش یو ورځ دوه تیرېدل الله قدرتونو ته ګورئ په دغه لار باندې دغه علاقې امیر تیرېدو مشر تیرېدو وزیر تیرېدو دغه باچا تیرېدو دروازه وټکولې شو دروازه وټکولې شو زنانه دروازې ته رالي څوک یې وایي امیر بار انتظار کوي اوبه غواړي تږی شوی دی ګرمۍ موسم دی وله اوبه ورکړې په اوبو کې الله خوند پیدا کړ بادشاہ وبوس کړي ډېر ناشتا خوږواله پکې دی ویل دا وبم د چا نه وړي ویل دا کور نه ویل تاسو وکړو چې تاسو څه حال لې تاسو ته وکړو تاسو څه حال لې ویل یا چې زمونږ نارینه چې کومه سړی هغه ته حج ته او مونږ هم دغه شان ته پریخیو هیڅ را کور کې نشته بادشاہ امر کو ټول وزیران تر خپل
دا کمربنو پای کې جواهرات دي هغه اوس پړاو دا ویل چې د چا باندې زما حق ته په دې وزیرانو کې ټول بلا کمربندې سپړای ویل او دا دې کور ته ولېږي ویل هغه ټول کور ته ولېږي جواهرات یې انبار ولګید جواهرات انبار ولګید خوشاله شو اخی اوس ټول خلک خاندي جنې په جړا شو هغه کوم چې اجازه ورکړل په جړا مور ته عجیب خزه مخکې مونږ جوړل تا خندل اوس مونږ خاندو ته جاړي دا ولی اور تو جام پدے باندې دا مخلوق ته مونږ ته معمولی د لطف نظر وکړو کورم د جواهراتو نډکته چې رب العالمین ارحم الراحمین هغه مونږ ته نظر وکړي څومره نعمتونه الله راکړي د خپل بچو د خپل زنانو د سي تربيت وکړي چې دا راته نه وایي چې دومره جوړې شوي دومره پیزار شو دا راوړه او کنه نو ګره شرموم دی بار دا باندې کو زمارو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله د الله او رسول مولا دي کیږي بیا زمون زنانو ته ور ایمان خبر او د شپه او ټیم ختم دی غالبا او ټیم ختم دی 3 منټه اخلم تاسو صحیح ده خپانه شي ما ته پتر تنگ شي وي او ان شاء الله رستا زمونږ د شیخ محترم حافظه الله دا هغه خوږی خبره به اور بیرته راځي ان شاء الله